ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست د بلخ ولایت اوسیدونکو یو ځل بیا د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستي بریدونه په کلکه وغندل. په ورته وخت کې د بلخ ولایت یو شمېر قومي مشرانو د پاکستان د پوځي رژیم بریدونه د ملي حاکمیت او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه ښیي. هغوی له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د دې ډول کړنو پر وړاندې چوپ پاتې نشي او د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د افغانستان پر یو شمېر ولایتونو د وروستیو بریدونو پر وړاندې د هیواد د خلکو او قومي مشرانو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی هاشم وایي چې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د دا ډول بریدونو دوام تاوتریخوالی زیاتوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې اړه بې پروا پاتې نشي. از سازمان ملل متحد خواهیم که تو خودسری‌ها را باید بگیره. هر مشکلی داره دولت است، جمهوریت اسلامی افغانستان است، سفارت اینجا دارن، سفارت ما در اسلام آباد است و از سازمان ملل متحد میخوایم میره باید سرزنش کنه، باید راه حل از این پیدا کنه که جنگ باید نشه. د بلخ ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالحلیم وایي د دې پیښو پر وړاندې چوپتیا د منلو وړ نه ده. باید د داسې بریدونو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. در این خاک مقدس هر کسی که تجاوز کرده اونا روز خوب ندیدن، شرمنده و روسیه از وطن رفتن. بازم توصیه ما با تمام همسایه‌های ما با تمام مردم اگر مسلمان از کفر است این است که در خاک مقدس اینا تجاوز نکنن، روز خوب نمیبینن. دیگر انشاءالله ما کل ملت افغانستان ملت مسلمان است، در پالی امارات اسلامی با چیز آخر استاد هستند. د بلخ ولایت له قومي مشرانو څخه محمد سرور وایي موږ د هیواد د امنیتي ځواکونو له مقاومت او زړورتیا څخه ستاینه کوو. هغوی د خپل ټینګ دریځ له لارې د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خاورې څخه په ښه توګه دفاع کوي. خداوند برشان کمک میده، قوت میده، همت میده. اونا مقابلشان مقابله کرده، جنگ کرده، پستهایشان از سرحدهایشان از پیششان گرفته. ماشاءالله نام خدا همین امارت اسلامی سربازایش همه تو خوب دلاور شهادت مانم تو خدا در شهادت داده و همین خاک محافظت کرده، خدمت کرده. ورته مهال د بلخ ولایت یو بل قومي مشر اختر محمد وایي د اسلامي امارت ځواکونه او مشران د افغانستان له ولس سره یو ځای په هر ډول شرایطو کې د بهرنیو یرغلګرو په ځانګړي ډول د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې په بشپړ ځواک او امکاناتو سره کلکه او جدي مبارزه کوي. مردم افغانستان امارت اسلامی کلش با یک صدا ایستاد است که از وطن و از خاک از ناموس خود دفاع بکنه. د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د هیواد پر یو شمېر ولایتونو د وروستیو بریدونو له امله د افغانستان د خلکو او قومي مشرانو توند غبرګونونه راپارولي دي. قومي مشران د بریدونه په کلکه غندي او دای د ملي حاکمیت او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دې ډول کړنو پر وړاندې چوپ پاتې نشي او د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د بلخ ولایت په مزار هوټل کې د صرافانو لپاره د ځانګړو غړیتوب کارتونو ویش په رسمي ډول پیل شو. ورته مهال د یاد سوداګریز مرکز مسؤلین وایي چې دا اقدام د روڼتیا د رامنځته کولو، د اسعارو د راکړې ورکړې د تنظیم او د بهرنیو اسعارو د نرخونو د کنټرول په موخه ترسره شوی دی. د سوداګریز مرکز یو تن مسؤل اسمت الله سغزی وایي چې د بهرنیو اسعارو د بولۍ بازار جوړول د پیسو د راکړې ورکړې د ښه تنظیم لپاره یو مهم ګام دی او کولی شي د اسعارو د نرخونو د شدیدو بدلونونو مخه ونیسي. تقریبا برای 200 نفر نمایندای صرافی‌ها کار توزیع شد. کسایی که جواز داشتن تقریبا در حدود 100 جواز والا است. تقریبا 200 نفر از نمایندایش امروز کارتش داشتن. د بلخ ولایت یو تن صراف عابد د دغو کارتونو له ویش څخه هرکلی کوي او وایي چې د بولۍ بازار جوړول کولی شي د غیر شفافو فعالیتونو مخه ونیسي او په عین وخت کې د اسعارو په نرخونو کې نسبی ثبات رامنځته کړي. مارکت بزرگ مزار هتل یک مارکت معیاری برای صرافان ساخته شده، برای طبقه تجارت ساخته شده. دیگه همه صرافه از مارکت راضی هستند ان شاء الله.
دکان دارن، دفترهای خود فعال میکنن، کارت عضویت گرفتن، انشالله ان قریب به مارکت بیاین. ورته مهال یو بل صراف احمد فرزاد وایي د یو منظم سیستم په رامنځته کېدو سره به د صرافانو او مشتریانو ترمنځ باور زیات سي. دا کار نه یوازې روڼتیا زیاتوي بلکې د مالی فعالیتونو د سالمې ودې لپاره هم زمینه برابروي. بازاری که امروز اینجا افتتاح گردید با آینده های بسیار نزدیک ما و شما شاهد از این خواهد بودیم که در ارتباط اسعار ما که ارزشش نسبت به ارزهای خارجی مثلا دلار، تومان و اکثری ارزهای دیگر که در بازار تبادله میشه خیلی بالا خواهد رفت نرخش. له بلې خوا د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې مرستیال نصیر احمد نیازی د اقدام د سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیاو په دې ولایت کې د پانګونې د بهیر د ښه والي لپاره مهم ګڼي. از تمام تاجران، از تمام کسانی که در رشد اقتصاد کشور فعالیت میکنند و میخواهند که در اقتصاد کشور رشد کنه و اقتصاد قوی شود، از همه تاجرها و از همه صرافا و از همه کسایی که در این راستا فعال هستند حمایت خود ریاست صنعت و تجارت اعلام میکنند و انشالله ریاست صنعت تجارت در کنارشان است و کرانشان بود، انشالله برای همیشه میباشد. د اسعارو د بولۍ بازار د اسعارو د نرخونو د مدیریت او تنظیم له مهمو تګلارې څخه ګڼل کیږي چې مخکې له دې هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې رامنځته شوی دی. د دې بازار اصلي موخه د اسعارو د نوساناتو کمول، د غیر شفافو معاملو مخنیوی او د صرافانو لپاره یو منظم او قانوني چوکاټ رامنځته کول دي. او وروستی راپور ده چې په بلخ ولایت کې یو ورزشي کلب د بدن جوړونې لپاره چې په عصري وسایل او ټولو اړینو تجهیزاتو سمبال دی د بدني روزنې او سپورټ ریاست د بدن جوړونې فدراسیون او د بلخ ولایت د ورزشکارانو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ورزشي مرکز د څه باندې $200,000 په لګښت د مزار شریف ښار د یو سوداګر له لوري جوړ شوی دی. د دې مرکز د جوړېدو موخه د بدن جوړونې ورزش وده او پراختیا او همدارنګه د ځوانانو هڅونه ده ترڅو په سالمو ورزشي فعالیتونو کې برخه واخلي. د بلخ ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مله پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.